بیا عیسی هغې ته دا مثال تیر که چې د انځر ونې ته وګورئ یا ټولو ونو ته. کله چې دا غوټی وسپړي نو تاسو به پخپله وینئ او پویه به شئ چې اوړی رانږدې شوی دی. همدغه شان چې تاسو دا هر څه په کېدو ووینئ نو پویه شئ چې د خدای پاک بادشاهي نږدې ده. زه تاسو ته رښتیا وایم چې دا موجوده پیړۍ به تر هغې ختمه نه شي تر څو چې دا ټولې خبرې ونه شي. ځمکه او اسمان به فنا شي خو زما کلام به هیڅ چېرې فنا نه شي. خیال ساتئ او پام کوئ خپل زړونه په بدمستۍ، نشو او په دنیاوي غمونو مه اخته کوئ، ځکه چې هغه ورځ ناګهانه تاسو لکه د لټ راګیر نه کي. ځکه چې هغه ورځ په هر چا راتلونکې ده. څوک چې په دې دنیا کې اوسیږي خو هر وخت بیدار اوسئ او دا دعا غواړئ چې تاسو د دې پیښو په وخت کې دومره تکړه یئ چې خپل ځان بچ کولی شئ او چې د ابن آدم په وړاندې د ودرېدو جوګه شئ. عیسی دا ورځې د خدای په کور کې په تعلیم ورکولو تیرولې او بیا به هغه د شپې تیرولو دپاره د زیتونو غره ته تلو او سحر وختي به ټول خلک د خدای کور ته راټولېدل چې د هغه خبرې به اوري.